او بے خاص کر نوجوانان ته اے نوجوانان ورونو ستاسو د نبی دا شکل ولې نه دی خوښ ستاسو د نبی صورت ولې نه دی خوښ ستاسو د ابوبکر د عمر د عثمان او د علي اصحاب بدر اصحاب احد اصحاب الحدیبیه د هغې شکل او صورت ستاسو ولې نه دی خوښ د نبی صلی الله علیه وسلم شکل خو زبر شکل نه و هغه د یو نوراني شکل و هغه ستاسو ولې خوښ نه دی چې نن د هغې په ځای باندې تاسو د هندو کنجر د هندو زناکار د انګریز زناکار د هغې شکل تاسو اختیار کو ولې د نبی صلی الله علیه وسلم شکل نه د هغې شکل ښایسته دی زما وروڼو لږ د خپل پرې ګریوان کې خو کله سوچ وکړئ که نه کله لږ فکر وکړئ د خپل ګریوان کې لتتبعن سنن من کان قبلکم خو د هغه زما نبي ویلي و تاسو به د مخکنو امتونو د هغې په طرز باندې روان شئ وایي عجیب خبره دا ده نوی سټایل نوی طرز نوی طریقه که په لباس کې که په ګیره کې وي که په نور کارونو زموږ کې چېرته هندو او چېرته انګریز او یهودي په سوشل میډیا باندې د هغې دا شکل او صورت د هغې د لباس طرز دا چې کله راشي نو لاول به زما مسلمان اختیاروي لاول به مسلمان ایجاد کړی هلته په لاره به روانې سې به ناشنا شکل به اختیار کړی ولې دا هندو په فلم کې دا چل کړی و دا انګریز په فلم کې دا چل کړی و لکه د الله بنده لږ هوش د کار واله د عقل د کار واله په انډیا کې هندو اداکار ستا د دې طرز ته نه دی متاثر او ستا تذکره کوي نو تاسو پېژني لیکن خپل الله دې م خفه کو خپل دین دې وبېله او زما وروڼو راته زه په ګارنټۍ سره وایم چې ته د نبي طرز اختیار کا الله به درله خوشحاله الله به درله خوشحاله لیکن که د هندو طرز دې اختیار که ستا نه خوشحالېږي نه تا پېژني م نه تا پېژني م نه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع د مخکنو امتونو په شان په طرز به تاسو روان شئ زما وروڼو موږ به د مخکنو امتونو په طرز نه روانېږو موږ الحمدلله مسلمانان یو موږ مؤمنان یو انشاءالله موږ ته الله اوچت ویلي دي چې الله راته اوچت ویلي ځان به اوچت شمارو ځان به ذلیله و نه چې موږ کفارو ته ځان ذلیله کړو یهود او نصاراو ته ځان ذلیله کړو مشرکانو ته ځان ذلیله کړو د هیڅ طرز او عمل موږ اختیار کړو نه نه ما ته خپل الله اوچت ویلی زه به ځان اوچت